کېږي بیا کورې تولیږي. خټه یې څومره وخت کې پخېږي؟
دا روغني ده هغه ساده شیان چې دا ګرد رنګات ده دا څو هغه ده نه دا څو منزله شیان پکې ایښي دا 3 منزله ځینې واړه دي ځینې غټ وره د سوینې کتار موږ داسې ورته وایي 3 کتاره ده انشاءالله سهار اور کې بس 1 بجې ته فارغه ډېر دا ما چې استاد ته وویله زموږ په ملک کې دلته نه ماشین شته نه شی شته هېڅ ګیلاس ته ضرورت به نه و دلې به د چای ګیلاسونه پخېدی کله نه چې دا اوس په ګجرات کې پخېږي دا لوښي تقریبا ټول دا د خټو والا ګرده خټه ده هو په دې کې شی نشته بل داسې یو پروسه یې له سره داسې تشریح که نه چې اول خټه لنډو بیا اول خو نو خټه لنډېږي مثال شی جوړ شو بیا وچ شو بیا استر ورکول کېږي بیا د استره بعده بیا رنګ ورکول کېږي بیا کورې تولیږي خټه یې څومره وخت کې پخېږي خټه نو 1 شپه خورې چې مثال شپه 1 شپه به دا پرتای کله خمیر نه چې هلته دا د لوټو موټې ګرده ویلې شي کله خمیر چې دی ګرده داسې سره دغه شي ولایت کندهار دومره تیز لمر دی